د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ارغندۍ سیمه چیرې چې د یو ستر ترانسپورټي ترمینل د جوړېدلو چارې په چټکۍ سره روانې دي. د مسؤلینو په وینا دغه پروژه 6 میاشتې وړاندې پیل شوې او تر دغه مهاله پورې 25 سلنه کارونه پر مخ باندې تللي دي. لکه څرنګه چې تاسو کارونه هم ولیدل دغه ترمینل په ټولو بخشونو کې کار روان دی او تر دې مهاله دغه ترمینل 25 سلنه چارې مخته تللي دي او اوس هم د دې په مختلفو بخشونو باندې کار روان دی او تمه ده چې په خپل وخت کې دغه پروژه پای ته ورسیږي. د دغه پروژې په دې کې خو څو بخشونه شامل وو چې د دې مهاله هغه چارې په مکمل ډول بشپړې شوي دي. د کانال برخه ده چې تقریبا چارې یې مخ په بشپړېدو دي او د احاطې د دیوال کارونه هم تقریبا مخ په خلاصېدو دي او د اساسي ترمینل په مختلفو بخشونو کې کار روان دی او انشاءالله چې هغه به هم سږ کال په یو حده پورې خلاص شي او نور کارونه به د راتلونکي کال لپاره پاتې شي. په دغه ستره پروژه کې 2 پوړیزه اداري ودانۍ، مسجد، رستورانت او ګڼ نور سهولتونه شامل دي چې په بشپړېدلو سره به د ترانسپورټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. په دغه ترمینل کې اساسي ودانۍ ده چې په اساسي ودانۍ کې دفترونه دي، دکانونه دي، رستورانت دی او نور مختلف بخشونه دي او همدارنګه د دې ترڅنګ د رستورانت تعمیر دی، د ډریورانو لپاره د خوابګاه تعمیر دی، د اطفایې تعمیر دی، ورکشاپونه دي، د رنګمالۍ تعمیرونه دي، د کافي کشۍ او موټر شۍ تعمیرونه دي، مسجد شریف دی او نور مختلف بخشونه په دغه پروژه کې شامل دي. دغه پروژه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت له لوري هریرود شرکت ته د 14 میلیون افغانیو په ارزښت په قرارداد ورکړل شوې ده چې د دغې پروژې چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. دغه پروژه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا تقریبا په 900 څوارلس جریبه په ځمکه کې جوړیږي چې عملي چارې د هریرود ساختماني شرکت لخوا پر مخ وړل کیږي چې د دې قرارداد تقریبا د 1215 میلیون افغانیو په بدل کې له دغه شرکت سره شوی دی. په دې پروژه کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا 600 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. کارګر خوښ دي چې په کور دننه او په دغه ډول سترو پروژو کې د کار فرصتونه ورته برابریږي او کولی شي خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. د دې نه د خوشحالۍ خبره نشته. دلته تقریبا 4.5 مزدوران کار کوي او دا ډېره غټه خبره ده چې زموږ په وطن کې داسې پروژې شروع دي او موږ پردي وطنونه دلته په خپل وطن کې کار وکړو، پردي چا خدمت ونه کړو، خپل وطن خدمت وکړو. شکر الحمدلله موږ په دې باندې ډېر راضي یو چې موږ په خپل وطن کې خپل خدمت کوو او په خپل ماحول کې او په خپل چاپیریال کې خپل مزدوري کوو حق حلاله. ان شاء الله دا ډېره ښه پروژه ده او په دې باندې موږ ډېر ویاړو چې دلته زموږ د خپل افغانان خپل رونه راځي او خپل نفقه او خپل مزدوري حق حلاله ځان ته ادا کوي. د ارغندې ترانسپورټي ترمینل د هیواد د جنوب لویدیځ او لویدیځو ولایتونو اړوند ترمینل بلل کیږي چې له بشپړېدو سره به هغه ترانسپورټي شرکتونه چې د مهال د کابل د ننه د دغو ولایتونو لپاره ترانسپورټي خدمات ترسره کوي د ارغندې سیمې ته را انتقال شي چې هممهاله به ورسره د کابل ښار د موټرونو ګڼه ګوڼه کمه او د ښار د ترافیکي نظم د ښه والي لپاره ګټور تمام شي. ضیاء الله هیلمن، پولیس رادیو، کابل.